د پوځي الوتکو نڅا په هوا کې د زرګونو لیدونکو پاملرنه خپل ځان ته راواړوله. د امریکا د متحده ایالتونو د 100 کلنو پوځي هوایي وسایلو نندارتون لیدونکو خپل ځان ته حیران کړل. دا نندارتون هر کال د 3 ورځو لپاره د کالیفورنیا د ولایت د سان دیګو په ښار کې پرانستل کیږي. د الوتکو دا نندارتون نه یوازې خلکو ته د لیدلو غوره فرصت دی، بلکې د امریکا د متحده ایالتونو پیلوټان لخوا خپل خلکو ته ستر خدمت دی. د امریکا د متحده ایالتونو د هوایي او بحري ځواکونو یو شمېر نارینه او ښځینه پرسونل موږ ته دغه نندارتون جوړ کړی دی. په دې نندارتون کې نه یوازې د ډول ډول پوځي الوتکو فضایي مناورې وښودل شولې، سربیره پر دې نوي او زاړه پوځي تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې شول. دا هوایي، بحري او ځمکني پوځي توکي لیدونکو او مینوالو ته ډیر زیات په زړه پورې وو. ګڼ شمېر لیدونکو د دغو پوځي توکو د نندارې لپاره د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ان له هندوستان څخه هم راغلي وو. ما ته په هندوستان کې هیڅ کله زمينه برابر شوې نه و چې دغه شان پوځي هوایي وسایل نندارتون ته تللی وای. خدای شپږم کال چې زه هر کال دغه ستر نندارتون لیدو ته له هندوستان راځم. په دغه نندارتون کې 3 چورلکې د انګلستان څخه هم وې، له کومه څخه چې په افغانستان کې کار اخیستل کیږي. 3 چورلکې چې موږ اوس دلته لرو، زموږ همدا ډول چورلکې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د کابل شاوخوا سیمو کې چې ناټو ځواکونو ته د ځمکې لارې خطر موجود وي، همدا زموږ چورلکې هلته په خدمت لګیا دي او الوتنې کوي. دغه نندارتون د امریکا د متحده ایالتونو تر ټولو ستر او پراخه نندارتون دی. په دې نندارتون کې پوځي او ملکي الوتکې لکه بلو انجل، ریډ ایرو، 86، F-35B او داسې نورو الوتکو او چورلکو ته یې پروازونه ورکړل. په دې نندارتون کې بیلابېلې نظامي الوتکې نندارې ته وړاندې شول. د دې تفریحي او معلوماتي نندارتون اصلي موخه د ځوانانو د تشویقولو لپاره دی، تر څو دوی هوایي پوځ ته راجلب کړي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.